د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې 2 ورځې وړاندې د نړیوال بانک د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان د استازو په حضور سره د ترکیې استانبول کې د کاسا پروژې د عملي کار د پیل په اړه یوه ناسته ترسره شوه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د نړیوال بانک د پریکړې له مخې په پام کې ده په افغانستان کې د کاسا پروژې عملي چارې د راتلونکي کال د غویي میاشتې کې له سره پیل شي. دغه پروژه به د نړیوال بانک په مالي ملاتړ سره تر 1404 کال پورې بشپړه شي. نړیوال بانک پریکړه وکړله چې په افغانستان کې به د دغه پروژې چارې د سره پیلوي او د دغه پروژې چارې به انشاءالله العزیز د 1403 کال د ثور په میاشت کې پیلیږي او همداراز د 1404 کال د کال تر پایه پورې به د دغه پروژې چارې بشپړیږي. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د کاسا پروژې تاسیسات به د کندوز له شیرخان بندر څخه د ننګرهار تورخم پورې د 580 کیلومتره په اوږدوالي سره بشپړ شي. افغانستان اوس هغه هیواد دی چې کولی سي خپلو ټولو پروژو کې نړیوالو او داخلي پانګوالو ته د دې زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې سرمایه گذاري وکړي او دوی ته غوره اسانتیاوې برابرې کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم دغه پروژه د افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره با اهمیت او ګټوره بولي. پروژه کاسا پروژه حیاتی و مهم است برای منطقه و بالخصوص به افغانستان، چون پروژه کاسا نه تنها منفعت اقتصادی به افغانستان دارد بلکه یک از لحاظ سیاسی هم بسیار مهم است که اقتصاد آسیای میانه با آسیای جنوبی که پاکستان از طریق افغانستان با هم وصل میشد یا بافت میخورد. بنان نه تنها که در حدود 40-45 میلیون دلار سالانه افغانستان از این پروژه عاید میکنه، در حدود 2.5 تا 3 میلیون دلار سالانه دیگه پیسه برای حفظ مراقبت لینا نیز و افغانستان به دست میاره. اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بلند میره و سالانه 45 میلیون دلار حق ترانزیت نصیب افغانستان میشه و در پالیوز میتونه زمینی کار و اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. با حرکت دادن این پروژه بدون شک سرمایه گذاری های دیگه در بخش گوناگون صورت خواهد گرفت. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د کاسا پروژه د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي.